سرهم ونجواهم الله وی زه د دوی په پټو خبرو هم پوهیم او د دوی په جرګو باندې هم پوهیم هغه له خو ته دوکه نشي ورکولی وان الله علام الغیوب او الله په زړونو باندې او په غیبو باندې پوهه علیم بذات الصدور یو ذکر راځي چې الله په هغه خبرو پوهه دی چې هغه په سینو کې دننه دي نو دا یاد ساتئ دا خبره چې څه ستا زړه کې دي که نه د الله نه اشنا علم دی د دې نه مخکې چې ستا زړه ته دا سوچ راشي د راتلو نه مخکې الله ته پته چې په دې زړه کې به دا سوچ راشي د هغه الله نه څه پټېږي نه ګوره دا بعض داسې سوچ کوي لکه دی چې به الله دوکه کې والعیاذ بالله او الله له څوک دوکه ورکولی شي لکه ځان نه به یې ښه سړی جوړ کړی دی یو څو ورځو دپاره ولې لکه غم راغلی دی رور یې مړ دی پلار یې مړ دی په زړه کې دی چې بیا واپس اوړم خپل زوړ حالاتو ته څه به وایي چې الله په دې نه دی پوه چې دی دا دینداري ولې کوي او دی دا کار ولې کوي دی دا سپینه ټوپۍ ولې ده دی دا ګیره کټه کړې ولې ده ده په لاس کې راته سپي ولي نو د الله سره سیده اوسېږه ځکه چې الله ستا په پټو باندې هم پوه دی او ستا په ښکاره باندې هم پوه دی ته به ما دوکه کي بل به دوکه کي فلانې او علانې به دوکه کي خو الله له خو دوکه نشي ورکولی د دیوال نه اخوا هغه ته اینیم او ستا اوریم زه نه ستا اورم د دیوال نه اخوا نه ته اینم د دیوال نه اخوا ته ما دوکه کولی شي په زړه کې دې دننه څه دي ما ته پته نشته رب العزت ته خو د هر څه پته ده نو چې د هر څه ورته پته ده نو بیا د الله سره خپله معامله صفا ساته خو دا سوچ مه کوو چې الله ستا نه یوه لحظه یو سیکنډ ستا په ژوند کې داسې نه راځي چې الله ته نه غافل او الله ته د هغې پته نه او هغه الله به څنګه نه خبر زموږ د هر څه نه چې کله خوله راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او د خپل خاوند شکایت یې وکړو او عایشه رضی الله عنها وایي زه په خوا کې به دې بله کوټه کې ومه غوږ مې ایښودی و د دروازې په دې چون کې چې خوله څه وایي نو یې څه خبرې راتلې او څه نه راتلې او الله رب العزت آیتونه نازل کړو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا الله واورېده خبره د هغه زنانه چې تا سره یې باز کو د خپل خاوند په باره کې نو د عرش نه الله هغه خبرې واورېدې د عرش او په خوا کې عایشې رضی الله عنها یو دیوال اخوا خبرې واضحه وانه اورېدې چې هغې څېړي نو د هغه الله نه ګوره څه نه پټېږي د انسان نه ځان پټول دا تا انسان په دوکه کې اچوي چیرې زه پلاني نه پټ یم او پلاني نه پټ یم او شیخ صاحب مې نه ویني او مولوي صاحب مې نه ویني او پلار مې نه ویني او نیکان مې نه ویني او مشران مې نه ویني دا خبرې لرې که د زړه نه دوی که دې ویني په ګناه باندې دا دومره نقصان نه دی څومره چې دا نقصان دی چې هغه رب ته په ګناه باندې ویني کوم رب چې ته پیدا کړی او د کوم چې ته بندګي کړي او ځکه د بعضو ما دلته به د بعضو ځایونو کې یا به د بعضو ګاډو مې هم لیدلي دي د بعضو عربو لیکلي وایي په دې کتونکو کې الله سپک مه ګڼه دا د بعضو داسې عبارت لیکلی د دې معنی څه د بعض خلک ونه پوهېږي چې دې څه مطلب دی معنی دا دی چې تا ته خو ګوري مخلوق د ته هم ګوري الله د ته هم ګوري دا ټول کتونکي دي تا ته تا ټول ویني ته په دې ټولو کې الله سپک مه ګڼه څنګه یو سړی به والعیاذ بالله الله سپک ګڼي په دې ټولو کې چې دی د دې ټولو په مخ کې خپله جامه خپل لباس صفا ساتي ګناهونه نه کوي ګډې وډې نه وي د چا په مخ کې فحش فلمونه نه ګوري سندرې نه اوري سود نه کوي د چا په مخ کې حرام نه خوري د خلکو په مخ کې هر چې رب العزت هغه هم درته ګوري د هغه په مخ کې هر څه کوي نو لکه ده چې د مخلوق له قدر ورکو د الله نه زیات که نه داسې نه ده او الله دا د منافقانو صفت ذکر کړی يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله وی دوی يستخفون دی ډېرې معنی دي یو ده الله وی دوی حیا کوي د خلکو نه او حیا نه کوي د هغه الله نه چې هغه هر وخت د دوی سره دی او دوی معنا دوی پټیږي د خلکو نه او ځان نه پټوي د هغه الله نه کوم الله چې د دوی سره د علم په لحاظ هر ټیم او هر وخت دی او په هر ځای کې دی نو دا صفت د ځان نه لرې کوي
د په کتونکو کې د ټولو زیات قدر به د چا کې هغه به د الله کې چېرې الله میني. موږ سره مخکې چې کوم درس کې نږدې ما څه واقعې د سلفو ذکر کړي خو درس مې د ذهن نه ووتو چې هغوی به لکه د حیا د لاسه ما ته ښکاري سوال جواب په نشي څکه او سوال جواب په نشي څکه. ورو سوال کړی چې سړی خپل عورت ته کتی شي او که نه بې ضرورته. هلته ما تاسو ته د سلفو بعض اقوال او واقعې رانقل کړي چې بعضو پکې دا ویلي دي وي د کله نه چې موږ اسلام قبول کړی دی او کپړې وباسو نو موږ ملا نه نیغو چې د نظر په عورت باندې ونه لګي حیاء من الله د الله نه راله حیا راځي چې الله راته ګوري زه خپل عورت ته ګوره مؤمن شان به دی چې الله ما ته ګوري زه به د هغه نافرماني کوم الله ما ته ګوري زه به دا سپک کار کوم زه به دا ناروا کار کوم نو الله یې دا مونږ کې پیدا کړي. دا ډېر ګران کار دی او ډېر اوچت صفت دی ګوره ډېر اوچت صفت دی چې یو سړی د الله نه حیا کوي او سمه حیا کوي د هر چا ته نه نصیب کېږي. اوس ګوره ما تاسو ته لږ ساعت مخکې دا ووایي که نه چې منافقانو به مال د الله په دین کې نه لګو کار د هغوی څه و مسیح نبوي کې به ناست یو پورې خندا په بل پورې خندا. لکه عثمان بن عفان رضی الله عنه د تبوک د غزا او د ایتونه هم دغه مسله کې تبوک د غزا سره تعلق ساتي. د تبوک د غزا په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو پیرې ووي جنت به څوک والي. عثمان رضی الله عنه پسې یا رسول الله زه به یې والم. دا جنت ګوره هغه څو پیرې به یې کړی دا د خاص فضیلت دی. یو دې موقع باندې یو د یهودي هغه کوې بئر رومه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک به دا کوې د نه والي الله به له جنت ورکړي. ده دا کوې اخیستی و هغه ځای کې جنت به یې کړی یو د مسیح نبوي تنګ شوی و خوا کې ځمکه وه د بل چا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ غواړو چې دا ځمکه والو دا جومات غټ کړو څوک به دا ځمکه والي او الله به له جنت ورکړي. نو عثمان رضی الله عنه پاڅېدلی وایي زه به دا ځمکه والم. نو دا د ده شان دی چې د درې پیرې د جنت به یې کړی دی او اخیستی دی. و دې ځای کې ګوره د په سوونو اوښان اسونه سره زر سپین زر دینار دراهم دا ټول راوړي دي. منافقانو ډډې لګولې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو عام د چندې اعلان کړی مسیح نبوي ته د مال را روانو ځکه چې حالات ډېر سخت مسلمانان غریبانانو لښکر غټ تیارول پکار دي او څومره چې لښکر غټ تیارې دومره په هغې باندې خرچه راځي مال پې لګي. او بله موسم د ګرمۍ دی نو څومره چې موسم ګډوډي نو دومره هم وسایلو ته ضرورت زیات راځي. نو همدغه مسیح نبوي کې هر سره جمع کېدو عثمان رضی الله عنه د هر سره منافقان ناس وي لکه نو خو ته څه ضرورت دی چې راوړي اوس وي د الله دپاره یې ورکوې نو ریاکاري ته څه ضرورت دی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راغی دا مالدار صحابي و انتهایی ډېر مال دم ورکړی و د الله په لار کې په هغه ورځ. نو بیا منافقان وویوي هلکه نو وي چې ورکوې د الله په لار کې نو خو ته یې څه ضرورت دی چې چا به لږ سره وړو صحابه کرام اکثر غریبانان چا به داسې لږې غوندې کجورې را روانې کړي نو دوی به وخاندل هلکه ویې چې الله له ورکړي نو بیا خو سم شی ورکړي نو اوس دا یو څو کجورې یې سره راوړي. په یو حال کې دا بدبخته مخلوق سړی دیندارۍ ته نه پرېږدي او دا نن سبا هم شته دا صفات په بعضو خلکو کې که دینداري کې که ډېره کې هم دې نه پرېږدي که دینداري لږه کې هم دې نه پرېږدي که یو ښه کار کې تا نه پرېږدي.